توکل ګرځو نو موږ خو نور څه ته به زه دروغ وایم نه مې نظر که څه پېښور کې به اوسېدله ما نو د کرۍ کورونه دي بس پېښور نه بیا دلته قسمت راوستم نو بس نه دی ویلی او قرآن مجید دې څونه حفظ کړی دی 1.5 سپارې نه دې تېر کړې په دنیا کې د غریب مات غمخور محمدا شمانو زورولې تایف کې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان کوجن دې کړی دا اغلا فصل دی کور ته څنګه ځې سار السلام علیکم ناظرین تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله څرنګه چې تاسو ته پته چې په راولپنډي اسلام آباد کې زموږ څومره پښتانه دي موږ کوشش کوو د هغې طرف ته ځو او هغه ماشومه پښتنو چې څه احوال وي هغه تاسو ته وایو دارنګې نن را سره یو ورورجان موجود دی چې په صدر کې و او ډېر ښایسته اواز یې ډېر ښکلی تلاوت یې کوو د دوی سره به خبرې کوو چې د دوی کوم ځای سره تعلق دی کم وخت نه دوی دا تلاوت کوي دوی حافظ قرآن دي یا څه وجه ده او دومره ډېر خلک دته ولې راته راغونډېږي د ده په دې اواز کې دا دومره خوږوالی د کم ځای نه دی او د دا سترګې د بچپن نه داسې خراب دي یا وروستې په دې کې څه مسایل راغلي دا ټوټل ارڅه د ده نه اورو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر دی قراري ده څه نوم هم دی جي صداقت صاحب دا سترګې دې مخکې نه خراب یې که دا اوس دي پیدایش نه پیدایشي طور باندې دي او کوم ځای سره تعلق لرئ زه خو بس پېښور کې به اوسېدله ما نو د کرۍ کورونه دي بس پېښور نه بیا دلته قسمت راوستم نو بس یو ځای بل ځای اوسېږو د کرایه کورونه دي خپل مشته دی نه چې یاره په یو ځای اوسېږو او د کرایه کورونه دي بس دغه حل دی نو د پېښور یې که د بل ځای نه پېښور ته راغلی نه زه خو پېښور یم پېښور کې مې پیدایش مې پېښور دی پېښور کې کوم ځای کې پیدایش شوی بشیرآباد کې پنډۍ ته څنګه راتلل وشو پېښور نه پېښور خو ډېر ښکلی دا د قسمت جنګ دی نو اوس د قسمت جنګ دی الله فیصلې دي نو دې که څوک څه ویلی شي او څه سبق مبق دې ویلی دی که نه دي څه دي ویلی سکول سبق دې ویلی دی حفظ دې کړی سکول مې نه دی ویلی او قرآن مجید دې څونه حفظ کړی دی 1.5 سپارې 1.5 سپارې حفظ دې کړی دی پوره دا دې کله کړی دی دا پېښور کې مې کړی دی ډېر ډېر مبارک شه ډېر ښایسته اواز دی په دې ځای کې چې مونږ ګورو ته کله تلاوت شروع کړي نو خلک درته راغونډېږي زیاتر کومه آیاتونو تلاوت کېده زیاتره سورة رحمان سورة رحمان لږ به مونږ ته ووایه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک الله ژوند دې څنګه تېرېږي واده دې کړی دی نه دي دی عمر دې څونه دی کویدن مې کړی ده کویدن دې کړې ده هغه هم په سترګو باندې صحیح ده سترګو باندې صحیح ده د ورځې څونه روپۍ تقریبا ګټې به یاره د ورځې بس دا 1500-1600 روپۍ کېږي یار 1500-1600 کېږي دا خلک د قرآن مجید چې خلکو ته سناوین د دې په فدیه خلک درکوي که څنګه ده نور من کې څه دي سکون دې وي دا تلاوت چې کله وکړې بیا کور ته لاړ شې سکون درته وي داسې نو خامخا نو چا سره چې دې نکاح کوله نو منګني چې دې کوله نو هغې درته نه ویل چې ستا خو سترګې نشته نو ته به څنګه ژوند تېروې نو بس هغې ته پته وه نو څه وجه باندې ته داسې خوښ کړی وې نو بس خپله مې وه نو خپله دې وه ژوند دې څنګه تېرېږي دې نه علاوه زه دا خو د الله پاک په تا باندې مهرباني ده چې حافظ قرآن یې د دې نه غټ انعام نه په دنیا کې کېدی شي نه په هغه بل جهان کې کېدی شي خو ژوند دې څنګه تېرېږي نور د دې نه علاوه شکر دی د الله فضل دی
کور ته څنګه ځې سار څه ټیم راځې په ګاډي راځم د غرمه مازیګر ماښام راځم بلکې ماښام جو روزه چې ماته کوم او اوسه پورې د څلور ونه روزې نیولې دي په شکر دی ولې روزې خو به نیسو او تراویح کې که نه کې تراویح کوم څونه تقریبا 100 رکعاته پکې 20 رکعاته پوره کې اته کې 12 کې څو کې شل او تلاوت پکې کې که نه کې پکې نه لاس صورتونو باندې نو زه ځان لی چې کوم بیا خو په اخرونو لاس صورتونو باندې کوم او چې کله امامت ورکې بیا خو پکې تلاوت به خامخا کوم دی دلته چې ګرځې غټ ښار دی ډېر امیر مالداره ښار دی ګاډي مې ډېر زیات تکلیفونه وي دلته څنګه داسې ګرځې په دې لارو کې یاره بس د الله په توکل ګرځو نو موږ خو نور څه تا ته به زه څه دروغ وایم نه مې نظر کار کوي نه مې څه کوي بس د الله په توکل ګرځو نو د دې نه علاوه زه چې الله پاک پر انسان باندې خپل یو رحم کوي چې یو شی ولا نه بل یو داسې ټیلنټ ونه ورکړي د دې نه علاوه ستاسو داسې ټیلنټ دی تاکې چې سترګې نه الله پاک اخیستل خو دې په بدله کې څه داسې درکړي بس دا قرآن یې راته یاد کړی دی دغه مطلب او ناتونه ماتونه مو که ناتونه نه درځي ناتونه مو یم یو نات که مونږ ته ووایي ناظرین به وګوري ډېر ناوخته دی یو بس یو 2 منټه به دې ولګي زما ناوخته دی ډېر خلک به خوښ 1 منټ به دې ولګي 1 منټ کې ووایه تاسو ما څه دپاره دا ویډیو کوئ دا مونږ کوو خلکو ته ښه چې یو ښه میسج ورکوو چې یو د سوال په ځای یو کس دی په خلکو د تلاوت سناوئ خلکو ته لکه ښه پازیټیو دغه چې سترګې نشي بیا هم هغه 10 سپارې قرآن مجید ویلی دی حفظ یې کړی دی عام داسې کسان وي چې په لاس روغ وي په سترګو باندې هم ښه ټیک ټاک وي په غوږونو باندې هم ټیک وي خو بیا هم د الله پاک دغه نه کوي د الله عبادت نه کوي تا نظر شم دلدار محمدا دوست د پاک پروردگار محمدا تکلیفون دی تیر کړې په دنیا کې د غریب مات غم خور محمدا ما شمانو زورولې تایف کې تویلار تبلیغ لپاره محمدا کافرانو راټول شوی ابو طالب ته ستا په ذات خیر الابرار محمدا توحید یار دی ګناهګار شفاعت غواړي اے د دوو کونو سردار محمدا توحید یار دی ګناهګار شفاعت غواړي اے د دوو کونو سردار محمدا جزاک الله شکریہ